السلام علیکم دوستانو مینا خان متاسو پیژنئ چې یو مشهوره ټیک ټاکره ده. د هغې نن سبا ویډیو هم ورل شوي، کومې خراب ویډیوګانې شوي او د هغې کوم مخ چې کوم نقاب لرې شوی دی خپل تصویران هم ورل شوي ښکاره مخ. نو ویډیو راسره پوره وګورئ، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. دغومره دې چینل ته که څوک په روماني ځل باندې راغلي یئ نو دا سره ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو امید تاسو ته موږ د دوی هغه پکچر ښیو کوم چې مخکې د دوی په سکرین به تاسو ته ښکاري، هم د دوی چې کوم مخ ښکاره شوی د هغې تصویران درته هم ښیو او د هغې سره د هغې یو ویډیو درسره هم شیر کوو چې کوم ویډیوګانې هغې په سوشل میډیا باندې ورل شوي، کوم ویډیو چې کتو نه نو راځئ فرسټ اف آل تاسو زما سره تصویران وګورئ، بیا د هغې نه بعد تاسو ته موږ د ویډیو شیر کوو. د ویډیو نه بعد بیا موږ خپلې څو خبرې کوو. دوستانو دا د دې هغه تصویر دی کوم چې بې نقابه و. اوس چې کوم د دې کوم تصویر وایرل شوی دا ویډیو دی، دا تصویر چې کوم تاسو ولیدو په سکرین باندې دا د هغې خپل تصویر دی چې کوم مخ یې ښکاره شوی دی. دا پکچر د دوی وایرل شوی چې دا مینو خان ده. اوس راځئ ځو د ویډیو طرف ته، دې سره یو ویډیو هم شیر کوو، دا راسره مو ګورئ. ولې دا ته دغه محبت کوم کړی دي هغه پیسې کړی دا دی هغه غره ته ولې واغستا ستا د پیسو سره کار دی او که زما د بې عزتۍ سره دی کار دی؟ اول دا جواب راکړه. زما پیسې ما ته واپس کړه. دغه مخکې ما ته د شرافت سره ویلي چې زه ستا ډیزچین نه کوم، مینت درته کوم، زما پیسې ما ته واپس کړه. یو ځل چې ما باندې زما پلار وروڼه خبر شول، قسم په خدای بیا زه چا پروا ساتم. ما خو تاسې ویلي وو چې په عزت کې د ټایم ته نه ګیلېږي چې زما پیسې ما ته واپس کړه. مینو زه ستا ډیزچین نه کوم، زه ستا عزت کوم، زما پیسې هلو اواز دې کلیر نه دی. غاړه راکړه چې وجاړم درته. ولې غاړه درکمه؟ چې وجاړم درته کوم. نو څنګه غاړه درکم؟ زه خو دې ځای کې یم، ته هلته شابه وجاړه راته پنشمنټ هسې لاسونه کولو هسې لاسونه کولو که داسې تخته پاسه شابه وجاړه بچي. مینو دا له ډېر خوند درکوي ستا ته زه دا غافمه دا I love you نه پنشمنټ کوه. ما جان نه دې ټایم نه ته ما سره دا چلونه کې بالکل پنشمنټ مې ګټلی دی. ته بیا ما له چیلنج نه راکې چې تا ته ګوره ما وختي وي بچې ما سره ګیم مه کوه، ته زما بچې کېږي. نو تا ما ته سوبې راځه اوس په دې پته ولګي، اوس دې پته ولګي را ازمینو زه د خپل پلار تاریان یم چې دا د خدای ظالم به په پټه چرته تلو دی پېښور ته دی، بل چې پېښور ته تلو پرې دویم ورځ به روان و که نه زه په ده شکي وم. او ته زما پته نه وه یاره پلاره. بس دوستانو دغه ویډیو هم تاسو کته، دغه پکچر هم تاسو دیو کته چې کوم مینا خان و د هغې دا پیج دی په سکرین تاسو ته ښکاري هم. نو دا چې کله په ټیک ټاک کې وه نو دې فالوورز هم سې وه، ویډیو هم ورل کېده، عزت هم زیات و. خو کله چې دا د لایو سیسټم ته راله د لایو ویډیوګانې شروع کړې نو په دې وجه په دې کې دې خپل هغه پکچر هم راښکاره شو او کوم ویډیوګانې چې کومې خراب ویډیوګانې تاسو وکتې نو هغه هم راښکاره شي. خپل هغه عزت هم شرم او کوم د پښتنو چې کوم عزت ورکړو نو هغه هم لاړ اوس د دې کوم ځان په خپله بې عزته کړو. نو دغه ویډیو ملګرو چې تاسو وکته نو زموږ د چینل ته سره ضرور سبسکرایب کړئ او په دې چینل کې تاسو د ټیکنیکل ویډیو هم میلاویږي، که د موبایل باره کې وي، که ټیک ټاک دی، پلی سټور دی، سنیک دی، که هر یو اپلیکیشن دی یا په موبایل کې ستاسو هر څه پرابلم وي، که چارج مسله وي، که هر څه پرابلم وي تاسو ته به مونږ په هغې باندې ویډیو هم جوړو. په کمنټس کې تاسو مونږ ته SMS کولی هم شئ، مونږ به جواب هم درکړو. که ویډیو راغول غوښتل ستاسو د SMS په دغه کې نو مونږ ویډیو هم جوړولی شو. او د دې ټیکنیکل ویډیو سره سره به تاسو ته ریلیکشن ویډیو هم میلاویږي، څنګه چې مونږ دا ویډیو کړه یا داسې نور ویډیو. د دې یو ویډیو مونږ وختي بله هم اپلوډ کړې ده، که هغې کې هم څوک چا نه وي کتلي نو په دې زمونږ دې چینل ته لاړ شه نو دا ویډیو خامخا وګوره. دې بله ویډیو هم مونږ اپلوډ کړې ده، په هغې کې د هغې خراب تصویران چې کوم اپلوډ شوي دې کې تصویرانو ویډیو دواړه هغې کې یوازې ویډیو نه اپلوډ شوی نو هغه سره هم لازمي وګوره. نور په دې کې مونږ
ډېرې ښه ویډیوګانې هم ورکړي ټیکنیکل ستاسو د موبایل هر څه پرابلم وي که ټیک ټاک وي که واټساپ دی که هر څه پرابلم وي نو هغه ټولې مسلې دې حل کړې وي ګوره صحیح ده مننه